د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. سیګار: داعش تاجکستاني وګړي خپلو لیکو ته جذب کړي دي. بل خوا سیاف طالبانو ته: یو جرأت وکړئ له خپلو مخالفینو سره مذاکرات پیل کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش دفتر یا سیګار وایي چې داعش ډلې د تاجکستان په شمول د منځنۍ اسیا هیوادونو ځینې وګړي خپلو لیکو ته جذب کړي دي. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتني راپور کې چې تېره ورځ وړاندې شو ویلي داعش ډلې په مسکو، ترکیه او افغانستان کې ځینې بریدونه کړي دي. دا بریدونه نړۍ ته ګواښ دی. د امریکا کانګرس ته د سیګار وړاندې شوي راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې افغانستان باید د ترهګرو پر ځاله بدل نشي. بلخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرؤف رسول سیاف د طالبانو ادارې ته په خپل یو وړاندیز کې ویلي نن دغه چانس لرئ، ښایي سبا در سره نه وي او پر اساس یې یو جرأت وکړئ چې راځئ د هیواد داخلي ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړو. نوموړي وړاندې لیکلي دي د مذاکراتو پر اساس د اسلامي اصولو او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې یو داسې نظام رامنځته کړئ چې د ټولو خلکو او اوسنیو اندېښنو او ستونزو ته ځواب ووایي او په دې توګه خپل لوی شرعي او ملي مسؤلیت ادا کړئ. له هغه پرته به رامنځته شوي فرصت له لاسه ورکړئ. که بیا مو ملت او هیواد د تباهۍ او بربادۍ لوري ته بوتلو نو مخکینیو به یې ستونزمن وي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا وې د نن ورځې تم شوي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت.